دا رښتیا دي چې ته د لامبلو نه یریږې؟ ته د لامبلو نه زیات خیرن ګرځېده خوښې؟ که ته د خپل وجود څخه بین خوښې نو تا ته به موږ نن ووایو چې د دنیا د ټولو نه خیرن بنده جوړېدل څنګه دي. ستا په وجود به کم قسم جراثیم پایي، تو به ډیهایډریټ کېږې او که نه، او تو به یوازې اوسېده خوښ کې که نه. نن به موږ تاسو ته وایو چې که ته د دنیا د ټولو نه خیرن انسان یې نو څه به کېږي. په 2014 یعنی 2014 کې یو ایرانی سړی اموهاجي د دنیا په نظر کې رالو چې د 80 کالو نه یې نه و لامبلي. دی بابا ویل چې ما ځکه نه لامبل چې ما ویم لامبل به ما ناجوړه کي. دی د خپلو خلکو نه لرې په ایران کې د یو کلي په خوا کې یوازې اوسېدو. نو که تاسو لامبل پرېږدئ نو تاسو به هم داسې ځای کې اوسېږئ. د روزانه صفایۍ د اصولو نه بغیر اوسېده به تا د خپلو مینوالو نه لرې کي، خو ته به یوازې نه یې. تقریباً د 100 لکو نه 1 کروڑ پورې جراثیم به ستا د ګوتو په سرونو او د لاسونو په څنګل باندې اوسېږي. او که ته دې ځایونو له اوبه او صابون نه وروړې نو ستا سره به نور بلها قسمه د بیمارۍ جوړولو جراثیم هم اوسېده شروع کي. د بیمارۍ د روکتام د یو ادارې د طرف نه په 2019 یعنی 2019 کې یو ریسرچ شوی و چې معلومه شوی و پکې چې تقریباً 69% یعنی 1.8% سړي د واشروم اټینډ کولو یعنی حاجت پوره کولو نه پس لاس نه وینځي، او 80% یعنی 80% بیماریانې زموږ د لاس د جراثیمو وجې جوړیږي. او تاسو به نور هم ګډوډ شئ چې درته پته ولګي چې د لیټرین یو فلش یعنی په کموډ اوبه اچول د 6 فوټه پورې داري رسوي. ستا دا ورکوټي ملګري ستا په وجود د 3 غنټو پورې اوسېږي، او که ته ځان نه صفا کې نو دا ملګري ستا سره پاخه اوسېدل شروع کی. ستا نوکونو ته فنګل انفیکشن کیدی شي، او داسې نور قسم د خپو، د خولې او د مرۍ انفیکشن هم کیدی شي. او که ته د دې علاجونه کې نو دا ستا په اینه کې شاملېدی شي او په وجود کې دې خورېدی شي. ستا په بهر وجود باندې د پمنتوب صادرې داسې جوړیږي لکه ستا د وجود حصه چې یي په تا به خارښ ولګوي. دغه شان سیبم یعنی ستا د سرمن تیل به هم جمع کیږي او د دانو شکل به جوړوي چې کمی به ستا په مخ، په سینه او په ملا باندې ښکاري. ستا سرمن سخته او ډبله شي د دې دپاره چې د انفیکشن او بیمارو سره جنګ وکړي چې په نتیجه کې د هایپر کیراټوسس شکل اختیار کړي. دا د کیراټین نه جوړي داسې پروټین چې کم ستا په یختو کې وي. دې سره ستا ټوله ښکاره سرمن توره، ستغه او غشي غشي شي. دې ته ډرمټایټس نیګلیکټا بیماری ویلی شي. دا د نه لامبلو وجې کیږي، او که تا ته لا نه یې شوي هم نو ستا په وجود کې د قسمه قسم بیمارو تیاری روان دی چې پکې ستا ایمیون سیستم یعنی د مدافعت نظام ته خطره کیدی شي. د دې بیماریانو ټیک کولو دپاره به تا ته د انټي بایوټکس ضرورت پیښیږي، خو ډاکټران وایي چې د 2 هفتو نه زیات په یو مخه انټي بایوټکس نشي اخیستی، او چې څوک دونه ډیر انټي بایوټکس وخوري نو د انسان وجود د هغې د مدافعت لاره خپله کي او پتا بیا دا دوایي اثر پرېږدي. یو ریسرچ ادارې د امریکې په باره کې معلومه کړې ده چې دلته 100 لکه خلکو باندې انټي بایوټکس هیڅ اثر نه کوي، او هر کال 30,000 پورې خلک مري. ودرېږئ، زموږ نه خو ویښته هیر وو چې تو په هفتو باندې خپل یخته نه وینځې نو دا ډبل او ګڼ شي، او د 2 ورځو نه چې یخته نه وینځې نو ستا د سر سرمن د خرابو پیو یعنی شوده شانتي بین شروع کی. ستا لاسونه خو به تا ته وایي چې تو خیرن یې، خو د کمیس لاندې به ته د هغې نه زیات پمن یې. په 2012 یعنی 2012 کې یو ریسرچ شوی و چې پکې معلومه شوی وه چې د انسان په نوم کې 2368 قسمه یعنی 2368 سپیشیز جراثیم پایي، چې پکې 1500 یعنی 1500 قسمه ساینسدانانو دپاره نوي وو. ښه،
نو چې ته نه لامبې او لکه جامې هم نه بدلې نو ستا د جامو ټول داغونه ستا د وجود حصه شي. د څښا جامو سره مسلسل جنګېدل د سرمن قسمه قسم ناجوړتیا جوړوي او ستا د وجود خوله به ستا د جراثیم او د ډیډ سیل سره ملاویږي. نو بس ډیر زر به ستا د وجود بین د برداشت نه وځي او خلک به درنه اوزغلی. د بیماریانو د روکتام یو ادارې ویلي دي چې یو عام انسان په لامبلو 8 منټه تیروي. نو که ته لامبل پرېږدې نو تا ته په کال کې 2 ورځې بچت شي چې پکې ته د خپلې خوښې کارونه کولی شي. خو څنګه چې بستانه بین خیجي نو د چا سره په سلوبه کې حصه اخیستل یا نوکري کول خو بیخي هیر کې او د یوازې اوسېدو تیاری وکې. مونږ له اجازت راکې. رڼا د علم خوره کې.